دوه کار دي وکړي، ګناه د چا نه وشو نو څه دي وکړي؟ په پرده کې ځان ساته، او دویم توبه دې وباسي. الله ګوره د مؤمنانو دا صفت قرآن کې ذکر کړی دی چې دوی د ګناه نه بعد راواپس کېږي الله ته. سورت آل عمران کې الله وایي د پرهیزګارو بندگانو الله یو څو صفات بیان کړي دي، نو هغه صفاتو کې الله وایي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. دیندار بندگان د الله هغه دي چې کله د دوی نه څه ګناه وشي او ځان سره ظلم وکړي. د دې نه خو دا فایده راووته چې د دیندارو نه هم ګناه کیدی شي تعبیر به د کیږي نه ډېر ښایي. د دیندارو نه هم ګناه کیدی شي، او ما فرق ذکر کوم مخکې چې د الله والو نه ګناه کله نا کله کیږي، بله دا چې د ګناه نه بعد سمدس الله ته واپس کیږي. ښایي دوی نه ګناه وشوه، کوي څه ګوره ذکروا الله، دقه ټیم کې دوی ته الله رایاد شي. یعنې زه تاسو ته دا وایم که نه، که چېرته موږ ته د ګناه په وخت کې الله رایادېدی، موږ به د ګناهونه نه کولې. ګناه ورته څنګه دوی ته الله رایاد شي؟ الله ورته دې سره رایاد شي، یعنې ګناه کې لګیا دی، एकदम له مخې له دا خبره را شي چې یاره الله خو معین دی، او الله به تپوس کوي. یعنی هغه حدیث هغه درې کسان چې غار کې نښتي، هغه درېم دا وایي چې یا الله وي زما د تره لور وه او زما خپله وه او زما سمه خوښه وه، او ما هغې له دعوت ورکړو د زینا، او هغه غریب و، د هغې پیسو ته ضرورت و، او ما ورله پیسې ورکړه. هغه حدیث به تاسو اورېدلی، او بیا هغه غریبه مجبوره وه، نو ده ته هغې ځان حواله کړو. نو چې کله زه د هغې د دې څلورو اندامونو منځ کې کېناستم، یعنې بلکل نور هېڅ هم نشته، یو الله ورته ګوري بس، وی هغې ما ته وایي چې اتق الله، الله اکبر، د الله نه ویرېږه. دا ناشنا ټکی دی په داسې ټیم کې، اتق الله، د الله نه ویرېږه. وی یا الله ستا د یېرې د لاسه وي زه د هغه ځای نه راپاڅېدلی وم. دا خبره چې څومره لوی ایمان غواړي که نه، تپوس یې مه کوه. زه اکثر وایم درسونه کې ما ویلي، ما نن سبا خو ډېرو کې دا ایمان نشته چې په انټرنیټ کې دا پاڼه داسې واړئ، دا ایمان پکې نشته. نو دا به څومره ایمان غواړي چې د زنانه د خوا نه راپاسي، چې هر څه تیار دی دی راپاسي، د څه د لاسه؟ الله رایاد شو. دلته اوس الله وایي ذکروا الله، دلته څوک رایاد شو؟ الله رایاد شو. ذکروا الله. نو دویم کار څه کوي؟ فاستغفروا لذنوبهم، نو بیا د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي الله ته واپس شي. ومن يغفر الذنوب إلا الله، او څوک د الله نه علاوه شتي چې هغه ګناهونه بخښي؟ نشته. بل صفت د دې دیندارو دغه آیت کې دی ولم یصروا علی ما فعلوا، او دا کومه ګناه چې تې شوې ده په دې باندې همیشوالی نه کوي. خیال هم دی که نه؟ دې که اوس د دې دینداره خلکو څو صفات بیان شو؟ درې کم نه، ما داسې نه وي الله نه هېري، الله ورته رایاد شي، توبه وباسي، بیا نه واپس کېږي دغه ګناه ته، همیشوالی پرې نه کوي. دا د دیندارو خلکو صفت دی. او الله رب العزت طرف نه خو توبې دروازه ټولو ته کولاو ته، ټولو ته توبې دروازه کولاو ته.